د کوټې په مطبوعاتو کلب کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري ویان قیصر افریدي وویل چې په پاکستان کې اوس هم ټول ټال 22 لکه افغان کډوال موجودیت لري چې په دوی کې 22 لکه ته نږدې پی او آر کارډونه لري. ځینې کسان بیا داسې هم دي چې هغه قانوني اسناد نه لري. پی او آر کارډز ولا ورکړل شي چې دا مختلفو ادوار کې د ایکسټنشن د دې شی او نو اوس چې کوم دا کارډونه دي دا د 2000 د جون 2019 پورې دا ویلډ دي نو دا چې کوم دی نو دا ریفیوجیز دي. دویمه کټګوري دا ده چې هغه ای سی سی کارډ هولډرز دي دا چې کوم افغانان نه دي ډاکومنټ شوي نو د هغوی دپاره ګورنمنټ یو رجسټریشن عمل تیر کال په جولای اګست کې شروع کړی او اوسه پورې تقریبا 80,000 خلک چې کوم دی هغه رجسټر کړي دي او دا خلک چې کوم دي ته ای سی سی کارډونه ولا چاته ورکړي چاته نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري ویان پر مخ زیاته کړله چې دلته په پاکستان کې دوی د افغان کډوالو لپاره په دې نږدو کې د 200 میلیونو ډالرو په لګښت باندې د شیشهګړي کارونه هم ترسره کړي دي چې 10 لکه کسانو له دوی څخه استفاده ترلاسه کړې ده. د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدي وایي چې د افغان کډوالو لپاره دوی دلته په پاکستان کې د دوی د ماشومانو د تعلیم لپاره هم کار کوي. د په خبره چې د دوی تعلیم د افغانستان د نصاب برخه ده. 450 چې کوم ریفیوجی ویلیجز دي پورا پاکستان کې په بلوچستان کې هم لس ریفیوجی ویلیجز نو دلته موږ د ایجوکیشن فیسیلیټي ورکو تقریبا زمونږ یو نیم سل زیات سکولونه په دې ریفیوجی ویلیجز کې دي او دلته کې تقریبا 50,000 ماشومان سبق وایي. د دې نه علاوه نور هوم بیس سکولونه هم دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د پاکستان ویان قیصر افریدي وویل چې کوم افغانان خپل هیواد ته برته ستانه کیږي له هغو سره دوی مالي مرستې هم کوي. دې کال تقریبا 14,000 خلک تللي دي نو دا خلک دا کډوال چې کله دلته نه لاړ شي زموږ 2 والنټري ریپیټریشن سنټرز دي یو دلته بلیلي کې دی او بل په نوخار کې دی. دا کډوال چې کله افغانستان ته لاړ شي هلته کې زموږ انکیشمنټ سنټر دي دلته نه دي دا رجسټر شي هلته دی لاړ شي هلته نه بیا موږ دي ته یو کس دپاره موږ $200 ورکو که په یو فیملي کې لکه یو خاندان کې 15 کسان نو $1,000 موږ دې ته ورکو. په افغانستان کې هغه خلک چې کم کندهار ته ځي او نور داسې دې خوا دې سیمو ته ځي نو هغه د کویټه د چمن په لاره باندې دلته نه پروسس کېږي د کویټه نه او کم خلک چې جلال آباد ننګرهار یا د کابل ته ځي یا نور داسې اخوا ځینو ته ځي نو هغه بیا د پېښور هغوی دپاره بیا نوخار زیات فیزیبل دی نو هغه بیا د هغه لاره باندې ځي د تورخم په لاره باندې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري وایي چې له 2006 را په دې خوا له پاکستان څخه 44 لکه افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه سوي دي. اوس هم دغه لړۍ دوام لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جوټي ډیویژن، کوټه.